حمزه بابا وایي چې لا خو تخیل د حمزه تت نه دی، لا خو تخیل د حمزه تت نه دی، چاوي چې پښتو کې غزل چرته دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه بغیر د نومونو اغستو نه مشرانو ته مینا احترام او کشرانو ته مینا همزولو سره هم مینا. صدیق سپرلی ته مبارکیم نه ورکوم ځکه چې دا مو ورکړي دي. البته پرویز شاهي نه د بي کاروان ته ستاینه چې دی د خپل زلمي ملګري د کتاب مخکتنه را جوړه کړه او موږ یې راوغوښتو چې په دې باندې د هغه حوصله افزایي وشي. حالات داسې دي چې خراب دي، رښتیا دا ده. که موږ لږ ډېر زیات د خوشفهمۍ نه کار نه اخلو، کتابونه څوک نه اخلي، اغستل څه کې چې هسې وله ورکړي لولې نه، د پښتو غاړو نه لولي. پښتو داسې څه ډېر روښانه مستقبل هم نشته که رښتیا خبره وایو، لکه مطلب څه ته چې موږ وایو که نه چې زموږ غوښتنې دي. په ادارو کې نشته، نوکرۍ پکې کمی دي، خلک نور نه د بخنې سره پښتانه ورته بد ګوري. نوم چې زرسانګه ته وی نو خلک در پورې خاندي، خو که د مثال په طور سونی او روشنی او کرن وی نو دا ښکلی نوم یې ښودی دی، مهذب نوم یې ښودی دی. او زما د راتلو نه مخکې زه بلا مبالغه خبره کوم، جانزیب کالج کې زموږ یو پروفیسر ملګری و، هغه به وایي زه چاته دا نشم ویلی چې زه د پښتو پروفیسر یم. لکه دیزې پورې خراب حالات دي، او په دې خرابو حالاتو کې د صدیق په شانتې یو لیونی راپاسي، هغه والله زی 4 کاله په پښتو کې سبق وایي. بیا د بل لیونتوب ته ګوره چې یا په داسې پرایویټ سکول کې ټیچینګ کوي چې هلته به ته پښتو وایه سړي ته وایي، هغه سکول والا که دلته وي نو زه یې مننه کومه. او په هغه سکول کې د پښتو کلاسونه الي تر ننه یالي، زما په خیال الي به یې. بل لیونتوب یې دا دی چې لکه په هغه سکول کې چېرته یا په هغه کمپیوټر کې د پښتو فانټس نه یا څه د دې ختم ډېر ښکلی دی، نو د هغې دپاره یې مارکرې کټ کړي دي او هغه پیپر یې داسې لیکلي دي چې لکه د وړو ته داسې ښکاره شي چې دا په کمپیوټر باندې لیکلی شوي. دا یې بل لیونتوب دی. بیا بل لیونتوب یې دا دی چې اوس یې په پښتو کې شاعري ولیکله او هغه یې د خپل جیب پیسې ما ته پته ده نشتي ورسره، ګران له یې په قسطونو کې ورکړې، او اوس به ورسره هم زما په خیال 300 کتابونه په کور کې پراته وي، دا 200 به ډالۍ ورکړي، دا نور به ورو ورو ډالۍ کېږي. دا ګراوند ریالیټیز دي، دا حقایق دي، دا رښتونې خبره ده، او په دې کې دا سړی دا لیونتوب کوي. نو زه په دې خوشحاله شوم چې بظاهر مې ځکه ووایي چې مخکې چېرته یو نیم لیونی به و، اوس زموږ ځان له دلته کلي دي، بس موږ ډېرېږو. نو بس دا لیوني که ګڼ شو موږ خدای رحم وکړو نو بیا دا جوړ چې دي کیدی شي دي زموږ په خبره پوه شي. اوس خو تر دې وخته دي زموږ په خبره باندې څه غوږ ښکر نه ګڼئ. زما خیال دی او زه دا خپل خیال ډېر زیات په تاسو مسلط کول نه غواړم. زه صدیق سپرلی د حمزه د مکتب اخرنی شاعر بولم، لکه څنګه چې استاد صدیق سپرلی په پښتو کې د هندي سبک اخرنی شاعر دی. او اوس دا د اتفاق خبره ده چې دام صدیق سپرلی دی او هغه هم صدیق سپرلی دی، او په یوه خبره خوشحالیږم چې دله دا سپرلی تخلص هم ما خوښ کړی و. دغه لیونتوب خو د پښتو په معنی کې یاد کو چې دا لیونتوبونه پکې دي، او څه په رښتیا لیونتوبونه هم په دې کې دي. لکه د تاسو ته خپله ووایي چې دی په اوله کلاسونه یې نه و شروع، کاپي ماله راکړه دا وګوره او لیکل پې وکړه دا زه چاپ کومه. دا د 2019 خبره ده، او زه په ټولو شاګردانو زورور یم او دی په ما زورور دی.
ځکه چې دی خفه کېږي او بیا زړه خوري نو موږ لږ په طریقه ورسره خبره هم کوو. بهرحال دې ځای پورې خو موږ لیټ کړه، قیس صاحب نوره نه کېده، نور نه لیټ کېده خبره. او د حمزه چې کوم مکتب دی په دې لنډه غوندې خبره کومه چې یو شاعر د مکتب یا د سکول آف تاټ درجې ته رسي که نه نو هغه ډېر لوی شاعري. کله چې ګڼ شمېر شاعران د هغه د فن او فکر هغه شي فالورز شي، هغه خپل کي، نو سړی د مکتب درجه والي. لکه د حمزه د مکتب تاسو بلا نومونه اخیستی شئ، خیبر او ناظر او اخیر به پکې موږ سپرلی هم یاد کړو. په دې کې به څو خبرې یو شان دي، لکه حمزه راوالی تصوف، بیا راوالی پښتونولي، نفسیات، مشکل پسندی، ابهام هم د حمزه بابا په شاعرۍ کې چرته چرته ښکاري. لکه چې عفو بویا پریشان له اشتیاقم، عفو بویا پریشان له اشتیاقم، ما د بل په سیر کې ښکل کړې زلفې ستا. دا د حمزه بابا شعر دی. اوس دغه 5-6 خبرې ما وې نورې نه کومه. که تاسو دغه 5-6 خبرې راوالی دا به ټولې صدیق په شاعرۍ کې تاسو ته د صدیق سپرلي په شاعرۍ کې هم میلاویږي. نو حمزه بابا ته په مړونې زه دا شعر ډالۍ کوم چې لا خو تخیل د حمزه تت نه دی، چا وی چې پښتو کې غزل چرته دی. ډېره مننه. ډېر زیاته مننه کوم، دا ډېر زیات محترم